السلام علیکم د وی سپیک پښتو یوټیوب چینل کتونکو ته ښه راغلاست. هیله لرم د ویډیو تر پایه پورې مو سره واوسئ. په دې ویډیو کې تاسو ته د شمالي کوریا لس په زړه پورې او ډارونکي حقیقتونه درپېژنم. لسم نمبر 1950 د کوریایي جنگ نه بعد چې کوم خلک په شمالي کوریا کې پیدا شول د هغوی کدونه د جنوبي کوریا خلکو څخه 15 سانتي کم ول. نهم نمبر کیم جونګ ایل د کیم جونګ اون پلار کلنۍ $9,00,000 څخه زیاته د شرابو خرچه وه. حیرانونکې خبر دلته چې د شمالي کوریا د خلکو کلنۍ عاید د $2,000 څخه کم دی. اتم نمبر د جینز پینټ او غوږونه سوري کول په شمالي کوریا کې غیر قانوني دي ځکه چې جینز پینټ د غربیانو او د امریکا امپریالیزم نشانه ده. اووم نمبر شمالي کوریا یو وړوکی ملک دی. بدبختانه د دې 60% ځمکه د زراعت وړ ده. شپږم نمبر په شمالي کوریا کې د زناورو سرې کمبود له وجې د هغوی حکومت د انسانانو فضولیات د سرې پر ځای استعمالوي. پنځم نمبر په کال 1940 شمالي کوریا د سویس دولت څخه زر والو موټرونه په 300 میلیونه یورو بیه خپل ملک ته وارد کړل او تر اوسه پورې هیڅ روپۍ نه دي ورکړي. څلورم نمبر ماروانا ډرګز په شمالي کوریا کې آزاد دي او دولت خلکو ته وایي چې د سیګریټ پر ځای ماروانا ډرګ استعمال کړئ. دریم نمبر دولتي سکولونه په هر ملک کې فری وي لیکن په شمالي کوریا کې هر یو سټوډنټ باید خپل 50% فیس ورکړي او ویټر چې کلاس ګرموي د هغې پیسې هم باید ورکړي. دوم نمبر په شمالي کوریا کې 40,000 د هغوی د رهبرانو مجسمې دي یعنی په هر 3 کیلومتري کې یو مجسمه ده. اول نمبر د انجیل کتاب ساتنه او جنوبي کوریا او د بلو سایډ فلمونه په شمالي کوریا کې غیر قانوني دي حتی د مرګ جزا هم ورته ورکولی شي. ډیره مننه چې د ویډیو تر پایه پورې مو سره ملګرتیا وکړه. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کمنټ او سبسکرایب وکړئ. که د نورو داسې ویډیوګانو غوښتنه لرئ نو کمنټ وکړئ.